تیرو 2 کلونو کې که څه هم د ټولنې ډیری برخو بهیر ټکنی او ځنډنی شو، خو د انګلیسي ژبې زده کړه لا هم د تیر په څیر مینوال لري. کابل کې د دغې نړیوالې ژبې زده کړې مرکزونو کې اوس د اسلامي امارت غړي هم په لوړ شمیر برخه اخلي، چې د یادو مرکزونو زده کوونکو کې یې زیاتوالی راوستی. دا ډله زده کوونکي چې تیر کې ترې ګڼو لاملونو د عصري زده کړو فرصت اخیستی و، خو اوس خوښ دي چې د نورو عصري زده کړو ترڅنګ انګلیسي ژبه زده کوي. بیا راغلو دلته انګلیسي هم شروع کړه، همداسې کمپیوټر هم شروع کړه، ترڅنګ مو ورسره پوهنتون شروع کړه، ځکه وملیده چې د خلکو ضرورتونه زیات دي، خلک ډیر ضرورتونه دې وخت د انګلیسي ژبې زده کړې مرکزونه د اوسني وضعیت هغه ادعا هم نفي کوي چې ګواکې افغانستان کې دا ژبه یوازې له بهرنیانو سره د دندو کولو په موخه زده کېده. نظام الدین چې پخوا د اسلامي امارت په لیکو کې دنده ترسره کوله او د عصري علومو سره یې په لرې واټن کې ژوند کوه، هغه په دې باور دی چې عصري علومو ته په اوسني وخت کې اړتیا ده، نو په همدې موخه ده او همکارانو یې د انګلیسي ژبې زده کړې ته مخه کړې. ولا هغوی ډېر لیواله دي چې انګلیسي ژبه زده کړي او پرمختګ وکړي، ځکه ډېر مشکلات شته په دې وجه که نه سړی باید تعلیم وکړي، که په چک پاینټو کې ولاړ او که په اداراتو کې باید هر څه انګلیسي ته ضرورت شته دی او تعلیم ته ضرورت شته، باید پوه کسان په دې کې څنګه کې داخل شي او پوه کسانو ته څنګه دی اړتیا شته دی، ځکه چې پوه کسان په اداراتو کې او په چک پاینټونو کې ځکه بیا ورسره عوام خلک هم نه پازابیږي. نن سبا په ټوله نړۍ کې فکر کوم چې انګلیسي ژبه یو داسې ژبه ده چې بین المللي ژبه ګرځېدلې ده. کمپیوټر همداسې په وزارتونو کې، په لوړو پوړونو کې، همدارنګه د خارجیانو سره تعامل په وخت کې، په دې وختو کې ډېره موږ ته ضرورت ده چې باید انګلیش مو زده وي. کابل کې د انګلیسي ژبې زده کړې یوازې په همدې مرکز کې 600 زده کوونکي اوس د اسلامي امارت فعال غړي دي او مسؤلین یې وایي چې په تیرو 2 کلونو کې یې د اسلامي امارت 200 غړي فارغ کړي هم دي. تقریبا حکومت چې د تغییرات پکې راغلي دي او مجاهدین موږ سره ډېر راځي او تقریبا 506 شاګردان، 536 پورې شاګردان هم د مجاهدینو له جملې نه دي او همدغه 2 کاله کې تر 200 شاوخوا شاګردان فارغ شوي هم دي. انګلیسي ژبه که څه هم د افغانستان رسمي ژبه نه ده، خو په کور دننه په دولتي او نادولتي مکاتبو او پوهنتونونو کې د یو مضمون ځای ورکول شوی او په بیلابیلو کچو یې تدریس کیږي. اوس که نه یوازې له بهرنیو ادارو سره بلکې په ډیرو دولتي ادارو کې هم د دندې ترلاسه کولو له لومړنیو شرایطو یو هم پر انګلیسي ژبه برلاسي ده.